اشرف غني صاحب ماشاءالله په وطن کې اوس هم کار روان دی. زما خو غټ ارمان و چې دا وطن دې جوړ شي او آباد شي او ماشاءالله داسې کلاره کلاري ده ما ته ښکاري امنیت هم راغلی دی او دغسې کار خو ماشاءالله ښه په تیزۍ سره روان دی. ښه صحیح خبره ده کاکا مراده، په وطن کې آبادي روانه ده او هر ځای سړکونه او ځایونه جوړیږي او ښایسته ښایسته ځایونه جوړیږي او په وطن کې الحمدلله امنیت هم راغلی دی. بس کلاره کلاري ده. بس الله پاک دې دغسې امنیت په وطن کې راولي او الله پاک دې دا وطن آباد کړي. زما خو په زړه باندې غټ ارمان و. بس الله پاک دې داسې تاسو ته همت درکړي او ما ته ښکاري طالبان در سره هم یو ځای شوي دي. ښه په یو ځای هم لکه چې دې وطن ته کار شروع کړی. نه کاکا مراده کشکې داسې کېدی او زما پر ارمان و چې دغسې دې وشي، خو بس الله پاک ته بل شانتې منظوره وله او داسې چند دی چې ما خو وطن پرېښی دی او په دې وطن کې راغلي طالبان دي. ها داسې وه اشرف غني صاحب. بس الله پاک دې ته هم همت ورکړي چې دې وطن ته خدمت وکړي او زما به هم دا ارمان پوره شي. ها هیبت الله صاحب تاسو هم په خیر راغلي یې. بس که تاسو یو کدید ویې خو دې وطن ته خدمت وکړئ او دې بېوسه او بېوزلو خلکو ته خدمت وکړئ، دا به ستاسو ډېره زیاته مهرباني. ته بېغمه شه کاکا مراده، ته خو د بل وطن څخه راغلی وي او زموږ د وطن افغانستان ته دې خدمت وکړو، ستا دې ماشاءالله ډېر تاریخي ځایونه جوړ کړه او زموږ خو خپل وطن دی. موږ به ډبل کوشش کوو چې دا وطن آباد کړو، په هر ځای کې به سړکونه جوړو او ښایسته ښایسته ځایونه به جوړو. صحیح خبره ده هیبت الله صاحب، که زه د بل وطن نه راغلی وم ما په دې باندې خدمت نه دی کړی چې دا افغانستان دی دا یا جاپان دی یا چینا ده. زه راغلی یم چې انسانیت ته کار وکړم او انسانیت د ټولو نه مهم دی. بالکل کاکا مراده موږ به هم خپل کوشش کوو چې دې وطن ته خدمت وکړو او ته بېغمه شه انشاءالله. موږ ارزو کې به د خیره سره سړکونه هم شروع کړي دي او غټې غټې د خیره سره فروجین شروع کړي چې دا وطن آباد شي. ها اشرف غني صاحب نور په وطن کې څه حالات روان دي د خیره سره؟ کار خو ماشاءالله آبادي خو ښه په تیزۍ کې روانه ده، خو نور راته وایي چې د وطن خلک خوشحاله دي خفه دي څه حالات کې دي د وطن خلک؟ کاکا مراده د وطن خلک خو د امنیت د لحاظه او د آبادۍ د لحاظه ډېر خوشحاله دي، خو خفه پوهېږي چې کار پکې لږ کم دی، غریبي پکې نشته او د وطن په جونو باندې مکتبونه هم بند دي. نو موږ د دې نه هیله کوو او خدای باید دې ته هدایت وکړي چې د مکتب د جون دپاره مکتبونه هم خلاص کړي. داسې وه اشرف غني صاحب. ملا هیبت الله دا خو ډېره غلطه خبره چې تا د جونو په مخ باندې مکتبونه بند کړي دي، باید دا زر تر زره خلاص شي. دا کار چې دی نه د انسانیت دی او نه د مسلمانیت دی. نو کوشش وکړئ د جون مکتبونه د خلکو لپاره خلاص کړي او کاروبار ورته هم برابر کړئ، ځکه چې تاسو حکومت کوئ دلته. ولې نه کاکا مراده تا ته خو موږ اوس هم شرمنده یو چې ستا امنیت موږ ونه ساتو او ستا ساتنه موږ ونه کړه. د بل وطن نه راغلی موږ وطن ته دې خدمت وکړو او موږ ستا ساتنه ونه کړه. انشاءالله ستا دا خبره او د نور مشرانو دا خبره به منل کېږي او د جونو په مخ به مکتبونه خلاصېږي. خیر دی مرګ حق دی، بس هر سړی به دې دنیا نه ځي، څوک په کوم لاره او څوک په کوم لاره. خو دا کلام صاحب یو خبره وایي زما په مرګ په ورځ باندې مکتبونه مه بندوئ، ځکه چې زما ملک یو ورځ شاته پاتې کېږي. نو تاسو نه هم دا امید او هیله کوو چې مکتبونه خلاص کړئ. مننه.